تاسو په وخت کې مې کوه یا ته قاري صاحب خو ته د کوم ادرسه پېژنې چې ته ښکنځل کوې ځینې د هر ادرسه پېژنم اول خو مبارزه په ټول خوست کې نر نسته په ټول خوست کې په شمول د حقاني شبکې دا د یو صحیح ده دویمه خبره قاري سعید د ده چې پېژنم چې دا ډېر نږدې ده ما ته کور یې ځای دې په تا مو پېژني کاشکې د بل څوک راته یاد کړی دا خو ځای دې نه وی یاد کړی خوند یې ډېر کړی پوه شوې زه مبارزه ګوره دا خبرې هغه چا ته وکړه ګوره مدین خانه دا خبرې هغه چا ته وکړه چې هغه ستا په حقیقت نه خبر ته راځې نن پر قاري صاحب خصوصي ته ښکنځل کوې سبا بل چا ته ښکنځل کوې ته څه حق لرې چې ته قاري صاحب ته ښکنځل کوې زما حقیقت نه ټوله دنیا خبر ده پوه شوې او حقاني شبکې ته تا ولې ښکنځل وکړه ګوره حقاني شبکې ته قاري سعید ګوره قاري سعید د امارت تنخواه اخلي امارت ته کار کوي پوه شوې د امارت نه تنخواه اخلي امارت ته کار کوي امارت د کور کرایه ورکوي امارت هر څه چې ورکوي ما ستا خبرې اوس ټولې ور واستولې قاري صاحب خو چې ته هر څه چې کوي ما ستا ټولې خبرې ور واستولې ور واستول زه خو ته طالب نه یم چې قاري خو صاحبه دې ما خوټې پرېږدي ستا عجیبه خبره کوې والا مبارزه نو ما چې تا ته دا خبره وکړه تا ښکنځل ته چې ته کار وکړه ما مخامخ قاري خوستي ته کنځلې کړي ولې ته داسې ساده کېږې مخامخ مې ورته ویلي دي زبیر نه پوښتنه وکړه ته دا ټوله وخت راته بیا په څه خاطر لایب راتللې چې ته نه طالب یې نه دغه او بیا ته دلته لایب هم راتللې بیا دلته بیا دلیل منطق بیا پر ځای را سره وایه چې یا اربکه یا څنګه دی یا څنګه دی زه ګوره زه طالب نه یم چې قاري سعید به ما له دندې نه لرې کړي که نه ما باندې به تنخواه ودروي ما به زندان ته بوځي قاري سعید والله که دې ما د چا بیاګۍ ته وګورې قاري سعید ته دې ما نوم واخله غول کړي هغه ته ما ځان ښودلی ده الله ګوره مدین خانه صاحب ګوره دا یو ډرامه دې جوړه کړله ګوره خبرې مه کوه ته زما خبرې دا یو ډرامه دې جوړه کړله دا ډرامې څه ته اوس ځان دونه دغه کول غواړې خلک جایا دې ولاکه پر ګوزله خان مدین خانه دا خبرې موږ ته مه کوه دا خبرې هغه چا ته کوه چې ستا څخه ډېرېږي دا خبرې هغه چا ته کوه هغه ډزماران نه دي د فیسبوک ډزماران چې ستا څخه ډېرېږي لکه کاریسا او فلانکی فلانکی موږ دې پر ګوزله قسم مې دې په خدای که خان د مدین خان دا خبرې موږ ته مه کوه موږ سره معلوم یې د وخت څخه موږ ملاتړ په دې خاطر کوو چې اسلام پال مبارز وي نه وروره نه مهرباني الله دې عزت وکړه هغه څه وې چې ما د دې له داسې خبرې وکړې او وایي مبین خانه مبین خانه ګوره دا خبرې موږ ته مه کوه شریکه دا خبرې هغه چا ته وکړه دا خبرې هغه چا ته وکړه چې تا نه پېژني لا راغلی یم هلا چې دوزي ولې لا و بشکا ده و پلانه دستانه ده دا موږ ته مه کوه زه دې ولاکه پر بایا دې پر غل اکثروانه الله یحفظ هر د زما په فیسبوک کې لکه دغه مبارزینو خبرې ملګرو ته ښکنځل کوي هر څه چې په غول چې پر خوله دا څه خورې څه کوانه ما بر بلا ما ته زنګ مه راوانه که چې چېرې واس کار کوي زه په کوټه کې یم را ته په کوټه کې خپل مال ستانه ښځه و معلوم شي او که نه یې نو بلا ایسي ما ته ډوز مه وله چې ته ورته ناست دلته ما ته خبرې کوې خر ډوز مه وله خبره نه اورې نو اوس خبره خو واوره که وا خبر نه اورې غین داسې دا غین به دې سړی کاټ چې په کونه به دې درومدي غین اوله که په ستا په کونه کې شنې مرلۍ در ومنډلې دا دلته چې هغه عسکر راته ویل دا ستا پوه کړې عسکر چې ستا پوه کړې چې قاري سعید دا خپل غین نه ډېر کاته بولم قاري سعید شاهده مخامخ یې ما ته راوله چې دې لکه سپي درته بیا به کړمه دا ستا ورو غوندې پیشانې نه دي والله که پر اروژې راسې ته پر ما ولاکه راروژې راسه که رښتیا تا د خپلې مور شیدې څښلي دي مبین خانه که چې د خپلې مور شیدې څښلي دي ته به کوټې ته راسې دلته ما او تا سره ووینو دا د فیسبوک ډوزې جلاوې چې تا ویشتلې زه دې نن سپینې ته درومه ته قاري صاحب څه کوې قاري صاحب خو ډېره لرې خبره ته نن راسه ته زما سره په کوټه کې ووینې زما او ستا نره ښځه به دلته معلوم شي ستا د فیسبوک ډوزې جلاوې چې تا دغه او دا خبرې هغه چا ته کوه چې ستا څخه ډېرېږي چې ستا څخه ښار ته چې ستا څخه بل دغه او دا دونه وخت چې تا زما سره لایب راکړې ته ډېر دغه غله خر ډوزماره ګوره که چې رښتیا د خپلې مور شیدې څښلي دي د خرې شیدې چې نه دي دغې رودلي نو نن به ته کوټې ته راسې خر چغال اله اله خبرې کوې خر چغالې تر تا بل ځای سړی والله که ستا نن کوټې ته راسې په کوټه کې به زما او ستا نره ښځه معلوم شي که دې ایله ډوزې ما ته مه وله په کوټه کې دې م غیم تا خو کونه ورکوله پرونه پورې کونو پر کړي وایم ته خو راسه کوټې ته راسه که چې رښتیا خپله مور راودلې ده که چې رښتیا خپله مور راودلې ده ته د خپلې مور څخه یې ته نن کوټې ته راسه او که ایله هلته د بلې خوا څخه زېږېدلې او د بلې خوا سره روزل شوی د ځانه دې ایله ایله ډرامې جوړې کړي ورته لایفونه را ځي هر څه چې را ځي لاس یې آزاد تر لایفو پورې دا دوی خو څه ساده کړي د دونه وخت که نرې خندار ته راسه که نه که نرې خندار ته ته زما کندهار ته څه کوې ته راسه ته راسه زه کندهار کوم ځای ته راځې ودرې زما ورته کندهار کوم ځای ته راځې خندار ولایت ته راسه زه اوس په زابل کې منیزې درځم همالته ته ګوره نقطه ځان ته مدین خان وایه نو ته خو بیا ته ستر جنرال وایه ته بیا ولایت ته بیا ته څه کوې چې زه درسمه زه پاکستان ته نه ځم زه د ایسای سړی نه یم زه په همده کندهار کې یم نه ته په کندهار کې
په داسې حالاتو کښې خو به تا ما ته وویل چې د طالب په منطقي کښې راسره ته د کندهار ولایت ته راسه نو دا معلومدار سړی چې د وخته د دغه امریکا روزلی د وخته چې د اشرف غني حیا دي خوش ته خوله نیولې ده اشرف غني په لارې تا او قاري سعید ته درواغ الله ما سر خلاص یم مبین خانه چې دا ډرامه دې دلته جوړه کړه سر مې خلاص سړی ولاړ شله د کاري سا چې کومې تیته خوله نیولې وه هغه تیته تا هم خوله ونیو بچه دا خبرې د هغه چا سره کوه ګوره بچه دا خبرې هغه چا ته کوه چې په سیاست نه وي پوه په دغه نه وي پوه ګوره د تواروغ غوندې خلک نه دي دا تواروغ غوندې ګینه ته زما ژړه څه کوې ته زما ژړه څه کوې ورته در سیاد تر ژړه لاندې به ستا خوشته خوب کېږي ته هغه هغه خر مرتد وختې نو ته خو ته بیا څه وکړې زه خر مرتد وې چې پرونه پورې دې ګیره وهله اوس راغله زما ژړه زما خپله ګناه ده ګوره ما چا ته نه دي ویلي چې ته ژړه وخوره زه چې در پرونه پورې زه مجبوره وم چې ما ژړه خوروله نن چې زه دلته راغلی زه دا پر امارت باندې نن زه سر ورکوم زه د وخت مجاهد یم ما خلک پېژني ته څه وکړې ته طالب ووایه نه زه طالب یم پوه سړی زه به در باندې چیرې کړم چې بیا ووایه طالب مالب نه اوس ته وګرځې اشرف غني په طرفدارۍ د حکومت په طرفدارۍ باندې د وخته خو دغسې شی دی د وخته خو دغسې شغال سړی دی زه ولاړ اشرف غني چې د وخته چې دغه اشرف غني ډالرو ته خوله نیولې ده خاص په